ګریډینټ پورې خبر راورسوله که نه. نو نن دا معنا چې ډیزاینونه به مې کار پې شروع کړو. نوی سبب واخلم د ګریډینټ لپاره چې ګریډینټ څه ډول کار کوي. ګریډینټ خپله د څو رنګونو مجموعې ته وایي. خو دا معنا چې اوس ګریډینټ ما کلیک کړی دی، دلته یې ته رنګونه انتخابولی شې. په داسې ډبل کلیک وکړې راخلاصېږي درته. دلته جوړ رنګونه هم شته، بیسیکس مثلا هغه ابتدایي رنګونه یې دي. په دې کې تور او سپین دي، په دې کې داسې یو طرف ته شته، یو طرف یې وګوره بیکګراونډ باندې معلومېږي. دا معنا چې رنګ نشته او دا بل طرف ته یې رنګ شته. او مثلا بلو کې بیا دغه رنګونه دي، مختلف جوړ رنګونه دي. دا معنا زه بیا دغه یو رنګ راواخلم چې په دغه باندې مثلا که غواړې چې نیم معلوم شي نیم نشي راته معلوم، یا بیا دا بل تور رنګ هم ورته تغییر کړم. دغه رنګ به واخلم، دلته یې کولی شي تغییر کړي رنګ ورته. مثلا په دې باندې کلیک وکړه، زه یې دغه تور رنګ په دې رنګ اړوم او سپین یې مثلا په دې رنګ اړوم. که غواړې چې بل رنګ هم اضافه کړي، د دریو څلور رنګو شي جوړ شي. دلته اسماس په کونج کې کلیک ورته وکړه، دلته مثلا سور رنګ ور اضافه کوئ، یو بل رنګ هم ور اضافه کوئ، په یو باندې بیا کلیک پسې وکړه، دلته شین رنګ ور اضافه کړه. دا رنګونه اوس څلور دانې جوړ شول، لکه شنه او زرغونه. وینې دلته راغلل. اوس یې له هر طرفه داسې کرسر راکش کړي، بل طرف باندې پرېږده، له یو طرف به جوړ شي. دا د څلور رنګونه یو ځای دي مثلا. او که له یو کونجه بل ته ولاړ شي بیا هم کېدای په یو رقم باندې به پرېوځي. داسې کوم طرف ته کلیک ورکړو په یو طرف باندې به پرېوځي. او دلته بیا مثلا دا خو عمودي دغه سیده سیده خطې پرتې دي که نه. که غواړې چې د خطو په شکل دې نه پرېوځي، دي دایرې په شکل باندې پرېوځي که نه. بیا داسې کلیک وکړې، په دایره کې به اول سپین وي، بیا به سور وي، داسې مختلف ګردې غوندې راغلي دي که نه. او په دا درېیم کې بیا داسې لږ کټ غوندې راځي. دا معنا هغه شکلونه یې دي ویني، او دغو کې هم پراته غوندې راځي. خو کوم ښه راځي دا یې بیا د ډایمانډ غوندې، ډایمانډ الماس ته یې که چشت ته یې داسې غوندې راځي نه. داسې ښه د ډایمانډ غوندې رنګونه انتخاب کړي، د شنه په ځای باندې سړی که زیړ رنګ انتخاب کړي ډېر به خوندور راسي که نه. یعنې تقریبا لکه ډایمانډ غوندې. دا معنا د یو ډیزاین لپاره ممکن استفاده ترې وځي. دغه هغه د ایموډونه یې دي، لکه پرون چې مې وویل د موبایل لپاره هم استفاده کېږي. نارمل دی خپل عادي حالت ته څو رنګونه ته انتخاب کړي او په دغو کې هر یو ته انتخاب کړی. دا معنا چې که تاسې پخپله وګورئ یو بیل شکل به ورکړي. اوس په دې کې دغه شکل ورته غوره کړی، نارمل کې بیا خپل عادي په دې حالت باندې راځي. وینې تغییرات پکې راځي. او اپسټي تیزوالی د مثلا که ته غواړې چې یو دغسې رنګونه هم واچوې، برسېره بیا عکس پرې ور واچوې، یا مثلا دغه عکس برسېره ور واچوې. اوس لکه په دې عکس باندې زه ور اچوم، په دې عکس زه دغه داسې اپلای کړم، عکس په ټول پټ کې وګوره که نه. خو که اپسټي کمه کړې مثلا بیا به عکس هم لږ ښکارېږي او دغه رنګونه به هم لږ پرې ښکارېږي. وګوره په دې شکل باندې معلومېږي. اپسټي نو دا معنا څومره اړتیا وه. اوس که دغه رنګونه زه داسې واچوم، په دغو دریو کښې مهم څه ده دا وګوره. اول زیړ راغلی، سور دغو طرف ته راغلی ده، صحیح. اوس ورځه مهرباني ریورس سرچپه کولو ته فکر کوم که نه. مثلا سور به یې خوا ته واړوې، زیړ به دې خوا ته خالي واړوې، له دې خوا رنګونه راغلي، صحیح. بل ورپسې چې شی دی په ګریډینټ کې، ګریډینټ خو دغه کیسې شوې. دا معنا که په سپینه صفحه کې غواړې چې ډیزاین وکړې، نور کولی شې له دې خوا رنګونه ورته انتخاب کړي، مختلف رنګونه که سیسټم اندازه یې ده خپله کولی شې. او که غواړې چې دغه رنګ تل لپاره سیو شي، په دې نیو باندې کلیک ورته وکړې، دا رنګ تل لپاره سیو ده، لکه دلته جوړ رنګونه دي که نه. دغه رنګ چې بل وخت استفاده همیشه خو یې نه شئ جوړولی چې زیړ دلته سور هلته شي که نه. نو دا معنا درته موجود به وي. امپورټ او ایکسپورټ کولی یم څه له انټرنټ څخه راایستلی که نه. یو بل مهم څه دی